ښه اخلاق داسې یو عمل دی چې د دې وجې نه الله جل جلاله خپل بنده سره محبت کوي، او همداسې خلک هم هغه انسان سره محبت کوي چې د چا اخلاق ښه وي. دا ښه اخلاق دا یو ډېر بهترین څیز دی. د چا اخلاق چې ښه وي، ښایسته وي، خلک د هغه نه ګرد چاپېره راغونډېږي، راجمع کېږي. خلک غواړي هغه سره ملو شي، هغه سره کښېني، خبرې اترې ورسره وکړي. او چې بد اخلاق وي نو د داسې انسان سره بیا خلک ملاوېدل نه غواړي او هغه نه یو طرف ته کېږي. د قیامت په ورځ به ښه اخلاق دا په تله د میزان کې ډېر زیات درانه وي، ډېر زیات وزن وي د ښه اخلاقو. او حضور علیه الصلاة والسلام نه یو ځلې پوښتنه وشوه، او د داسې عمل باره کې ترېنه پوښتنه وشوه چې د هغې په وجه باندې زیات خلک جنت ته ځي. زیاتره خلک چې جنت ته ځي د کوم عمل د وجې نه به ځي؟ نو حضور علیه السلام وفرمیل تقوی الله و حسن الخلق. حضور علیه السلام وفرمیل چې تقوا، پرهیزګاري، د الله نه یره او ښه اخلاق دا دوه داسې څیزونه دي چې جنت ته زیاتره خلک ځي، نو دې وجې نه به ځي. نو دا ښه اخلاق دا ډېر بهترین څیز دی. او مسلمانانو مؤمنانو کې کامل ایمان والا هغه انسان دی چې هغه اخلاق ښه وي. حدیث شریف کې راځي اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. مؤمنانو کې کامل ایمان والا په هغوی کې ښه اخلاق والا دی. د کوم مؤمن ایمان چې کامل وي د هغه اخلاق ښایسته وي، هغه ښه اخلاق والی، خلکو سره ښه کوي، ښه اخلاق استعمالي. چا سره په روڼ تندي باندې ملاوېدل، په کشاده په خوشحاله تندي ملاوېدل دا هم ښه اخلاق دي. خلکو سره نیکي کول دا هم ښه اخلاق دي. چا یو انسان ته تکلیف ضرر ورسولو هغه یې معاف کړو د الله د رضا لپاره، دا هم ښه اخلاق دي. بعض اوقات انسان ته څوک تکلیف ضرر ورسوي، هغه له غوسه ورشي او دغه انسان که دې وخت کې دا وایي چې یاره دا غوسه به زه پرېږدمه، دا غوسه دې اوس کړي او بس د الله دپاره هغه انسان ته معافي وکړي، خپل مسلمان ورور یې هغه ته معافي وکړي، نو دغه انسان الله ته خوښ دی. د یو ډېر ښه کار وکړو، بهترین عمل یې وکړو، په دې باندې د انسان ته ډېر لوی اجر او ثواب ملاویږي. او د تقواداره خلکو نښه هم دا ده. د تقواداره خلکو نښه الله جل جلاله قرآن عظیم شان کې ذکر کوي والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، چې دا متقین دا تقواداره خلک دوی کاظمین الغیظ، دوی غصه سکون کې خلک دي چې غصه ورشي غصه اوس کی. والعافین عن الناس، او خلکو ته معافي کوونکي خلک دي، خلک معاف کوي.